قدرمن ځوانه فکر به ساتې، فکر ته به غلط افکار نه پرېږدې. نن داسې زمانه ده لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایلي دي بادروا فتنا كقطاع الليل مظلم فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. داسې زمانه راځي الله پیغمبر وایي تلوار وکړي په ښو اعمالو. یو سړی به سهار مسلمان وي ماښام به کافر شي، ماښام به مسلمان وي سهار ته به کافر کېږي. هغه په دغه وجه چې غلط مجالس و غلط افکار غلطې نظریې سړی تعقیب کړي بیا یو وضعیت خرابېږي. نو الله جل جلاله مو نصرت وکړه. دا خو ټول بیان چې مې درته وکړي دا هغه وقایوي بیان دی چې ته خپل مسؤلیت ته متوجه سې، خپل د ځوانۍ احساس وکړې، خپل د علم لپاره کوشش وکړې، خپل فکر دې وساتې. داسې مې نه ده خوښه چې یو څوک د پوهنتونه فارغ کېږي دلته مسلمان راغلی الله پاک دې مو وساتي د دې خوا چې په بل عقیده ولاړ شي. دا خو زما ملامتیا ده. نو قوم به راته وایي او کورنۍ به راته وایي ما خو بچی درکړي په لاس باندې او په مسلمان مې درکړي، ستا د خوا ولې ما ته په بد اخلاقو راغلی، ستا د خوا ولې نامسلمان راغلی. نو زما دا مسؤلیت دی چې ستا ایمان وساتم، ستا عقیده وساتم، ستا اخلاق وساتم، ستا د علم خیال وساتم. تا داسې ځوان فارغ کړم چې هلته ځان ته خیر ورسوي، ټولنې ته خیر ورسوي، کورنۍ ته خیر ورسوي. دا مې د مسؤلیت احساس دی. که دا نه کړم پر ځای الله پاک ته به ځان ملامت بولم.